بسم الله الرحمن الرحیم. ریفرنس ټاب مخلاص کنن وای د میلینګ ټاب صحیح دی. د میلینګ ټاب کې لومړی دوه اپشنه یو انولپس دی او بل هم لیبل دی. دا جدا دی او نور چې موږ شروع کوو هغه سٹارټ میل مرج نه څنګه تاسو یو ټمپلیټ یو شی جوړوي د څو نفرو لپاره. میلینګ ټول څه په خاطر استفاده کیږي؟ دا ټول ټاب استفاده دوه استفادې دي. یا هم کله چې تاسو یو نمونه شی وي چې هغه ایکسپیرینس لیټر وي، سرټیفیکیټ وي، یا مثلا انویټیشن لیټر وي، دا تا غواړئ تاسو چاته سند یې کوئ، ایمیل یې کوئ. په همدې طریقې کولی شئ په یو کلیک سره 100 نفرو ته یو ایمیل ولیږئ. او یا هم تاسو څو نفرو ته غواړئ سرټیفیکیټ جوړ کړئ. مثال شاګردان دي او 50 نفره شاګردان، څنګه هر یو ته سرټیفیکیټ جوړ کړو. یو خدای سره چې موږ به دانه دانه هر یو نوم بلیکو، ډیزاین او به هغه څه مشکل دی. نو په دې میل مرج کې تاسو کولی شئ په یو کلیک سره 500 شاګردانو ته سرټیفیکیټ جوړ کړئ. یا هغه غواړي دلته هر شاګرد ته ایمیل کوي د ایمیل له لارې، او یا هم د پرنټر له لارې غواړي چاپ یې کوي. خو مخکې دې چې هغه برخه شروع کړو موږ انولپس او لیبل وایو. ښه، انولپس د څه په خاطر استفاده کیږي؟ انولپس خپله د یو لیک پوښ ته وایي. له دې ځای نه تاسو د لیک لپاره چاته لیک لیږئ، انولپس کې پوښ جوړیږي. نو کله چې انولپس باندې ته راځئ دلته دوه اپشنه لرو، یو ډلیوري ادرس دی او بل هم ریټورن ادرس دی. ډلیوري ادرس کې د هغه چا ادرس لیکئ چې تاسو هغه ته لیک لیږئ. صحیح دی؟ مقابل نفر ته تاسو کله لیک لیږئ، انویټیشن لیټر وي، هر شی چې لیږئ ډلیوري ادرس کې به د هغه شخص ادرس لیکئ. ریټورن ادرس کې به خپل ادرس لیکئ. که چیرې په همدې د دې لیک ځواب تاسو ته راځي بیرته، نو ریټورن ادرس کې به خپل ادرس لیکئ چې بیرته مستقیم ستاسو ادرس ته دا لیک راورسیږي. نو ډلیوري ادرس کې به ولیکو مثال تاسو دغه نامه یا انویټیشن لیټر چې شاته لیږئ کوم ځای ته یې لیږئ ادرس یې لیکئ. سمه ده؟ مثال لیږو چیرته لیږو یې مثلا 5م ډسټریک جلال آباد. صحیح دی؟ جلال آباد همداسې راځي. جلال آباد ښار دی که نه؟ جلال آباد ښار دی او ننګرهار شی دی ولایت. سټریټ ادرس یې ولیکئ. ښه دی، دقیق ادرس ولیکئ. مثلا سټریټ ادرس یې دی څومره کوڅه ده، مثال سټریټ نمبر دی دومره. بل فون نمبر دی، فون نمبر هم ضرور دی ځکه کېدای شي ادرس غلط شي چې د نفر ته چې وکړي زنګ ووهي. دا به هم د ټلیفون شمیره ولیکئ، هر شی مو چې ولیکئ. دا ډلیوري ادرس شو. په دې ادرس باندې موږ لیک لیږو. صحیح دی؟ ریټورن ادرس کې څه کوو؟ ریټورن ادرس کې که چیرې هغه بیرته موږ ته لیک رالیږي خپل ادرس ولیکئ. مثال دا ځای څومره ناحیه راځي؟ 3مه ناحیه دی که نه؟ 3rd ډسټریک کوم ځای دی؟ کوټۍ سنګي کابل. صحیح شو؟ سټریټ به ورته ولیکئ. سټریټ نمبر ورته لیکو. سټریټ نمبر مپسې ګرځي ورته سټریټ نمبر 10. او بل شی موږ هم ولیکو، موږ هم د ټلیفون شمیره ولیکو چې ټلیفون شمیره څنګه کېږي په کار کې. دا د ټلیفون شمیره شو. ډلیوري ادرس شو، ریټورن ادرس شو، د تنظیم شول منظم. نور آپشن هم لري. آپشن ته که چیرې راشئ کولی شئ د ډلیوري ادرس تاسو هغه ډیزاین تغییر کړئ. فونټ باندې کلیک وکړئ. دلته کولی شئ مثلا فونټ بولډ انتخاب کړئ. سایز یې 12 دی ورته چې د 11 وي. او له دې ځای نه هم څه ورته انتخابوئ؟ فونټ کلر ته رنګ انتخابوئ. دا د کوم ادرس شو؟ دا د ډلیوري ادرس. د ریټورن ادرس ته هم ډیزاین ورکوئ. هو دو ته مثلا وایي چې دو سایز څو وي؟ 11 وي. دا د ایټالیک وي او له دې ځای نه هم ورته رنګ وټاکئ په دې شکل. دې ته وایي اوکې. دوه اپشنه اوس درکوي تاسو ته. پرنټ، اډ ډاکومنټ. مستقیم دا اوس چاپوئ او که اډ ټو ډاکومنټ یې کوئ، یعنې ډاکومنټ ته اضافه کوئ بیا وروسته چاپوئ. دې ته وایي اډ ټو ډاکومنټ. یس، تاسو ته داسې یو د لیک پوښ جوړ شو په دې شکل. وسط کې چې لیکل شوی دی دا څه شی دی؟ ادرس دی چې په دې ادرس به دا لیک لیږدول کېږي. که نه کله چې دا لیک پوستخانې ته سپارئ هغه هم دا ادرس لولي، مستقیم دې ادرس ته لیک وروړي. ریټورن ادرس دی په چپ طرف کې ګورئ. دا ریټورن ادرس د تاسو ادرس دی. بیرته هغه ته لیک ورکوئ چې مثلا دا څنګه وکړئ؟ د ادرس ته یوسئ. بیا دلته تاسو ادرس لولي، مستقیم په دې ادرس باندې تاسو ته بیرته د لیک ځواب راځي. دا څه شو؟ انولپس شو. د یو لیک یو نامې پوښ دی. دا خپله لیک نه دی.
دا به څنګه جوړیږي دا چې کله تاسو چاپ کې مطبعه به جوړوي یو پاکټ په شکل چې په منځ کې لیک اچول کیږي بس پریس کیږي لیګل کیږي هغه د لیک. بل دی لیبل څه شي ته وایي؟ لیبل کله چې تاسو بازار ته ځئ یو جنس اخلئ، هر جنس له ځانه شی لري لیبل لري. مثلا ټلیفون اخلئ داسې کې لیبل وهل شوی وي، یا یې ماډل لیکلی وي یا یې مثلا کوم هیواد جوړ کړی دی، صحیح دی، مشخصات یې ټول لیکل شوي. مثال د کمپیوټر درته وایم چې زه بازار ته کمپیوټر اخلئ، کمپیوټر کې داسې کې شی لري لیبل لري. لیبل کې ذکر کړي څو جی بي رام لري، هارډ ډسک یې څومره دی، پروسیسر یې څومره دی، ماډل یې څه شی دی. یعنی هر جنس چې بازار کې اخلئ یو شی لري یو لیبل. نو تاسو په دې ځای کې کولی شئ هماغه لیبل جوړ کړئ. نو لیبل باندې به کلیک وکړئ. مثال دلته د چی شی لپاره تاسو لیبل جوړوي؟ جنس څه شی دی؟ مثال جنس دی ټلیفون ته لیبل جوړو، صحیح دی. شی پکې ذکر شي د لیبل کې، مثلا د ټلیفون شی لیکو، ماډل لیکو. ماډل مثلا څه شی دی؟ ماډل ورته وایي چې A50 دی، ماډل شی دی A50. بل شی دی مثلا رام یې وایو، د ټلیفون رام څو جی بي دی؟ ورته وایي چې څو جی بي دی؟ 8 جی بي، صحیح. حافظه څو ده؟ مثلا حافظه سټوریج دی کنه، سټوریج ورته وایي مثلا 128 جی بي، صحیح شو، د سټوریج. نور کوم مشخصات ذکر کوي ټول ولیکئ، هر شی چې ضرور دی. بیا راشئ اپشن ته، دا که چیرې په همدې شکل موږ جوړ کړو یو دانه په یو صفحه کې جوړیږي، نو موږ غواړو ډېر وړه کوچني لیبلونه جوړ کړو چې دا بیا چاپ کړو، په هر جنس باندې سریح کړو. دلته به تاسو ورته انتخاب کړئ 30 پر پیج دی. دا څه معنا ورکوي؟ 10 دانې په یوه صفحه کې راځي. دکې بیا دانه انتخاب کړئ، دې ته وایي اوکې. بیا مستقیم چاپوي او که نیو ډاکومنټ فعلا ډاکومنټ صفحو ته اضافه کوئ، صفحو ته اضافه کوو، کلیک پې وکړئ. تاسو ته په یوه صفحه کې څو دانې لیبله جوړ کړه؟ 10 دانې لیبله جوړ کړه. په همدې شکل د صفحې نه کاپي واخلئ، ښې ډېر چاپ کړئ. کله چې دا چاپوئ دا بیا ماشین کټ کوي، لیبل یې جوړوي کوچني. هغه به کولی شي تاسو د خپل جنس باندې شی کوئ، سریح کړئ. دا مثال د څه شي لپاره موږ لیبل جوړ کړو؟ د ټلیفون لپاره. د همدغه ماډل په همدې مشخصاتو ټلیفون به راخلئ، بس لیبل به سریح کوئ. او دا لیبل چې سریحېږي دا ورقه به مطبعه لري چې مطبعې ته ورشئ چې موږ ته دا لیبل چاپ کړه. په کومه ورقه کې؟ په چسبدار او ورقه کې. کله چې هغوی چاپوي چسپ یې لرې کوئ، به په ټلیفون وصلوئ. دا د یو ساده مثال دی چې تاسو کولی شئ د میلینګ په ټاپ کې لیبل کې تاسو د یو جنس لپاره لیبل او نښان یو شی جوړ کړئ. صحیح شو؟ په دې مثال خلاص شو، ډېر ساده او اسان. بل راځو موږ میل مرج وایو. سټارټ میل مرج کې زه تاسو ته مثال یو سرټیفیکیټ کاروم. زه غواړم 50 لاس 10 هر څومره شاګردان وي د دوی لپاره زه یو سرټیفیکیټ جوړ کړم، او دا سرټیفیکیټ یو دانه جوړوم، یو دانه ډیزاینوم، 500 ته خپله جوړ شي، 500 نفرو ته خپله جوړ شي. یو کلیک وکړم مستقیم کنټرول پی 50 دانې پرنټېږي. اکثریت موږ همداسې کوو دلته، صحیح دی، اسانه لاره. څه کوئ د دې په خاطر؟ تاسو به راشئ سټارټ میل مرج ته. دلته به نمونې نه انتخابوئ، سټپ بای سټپ مخ ته ځو، په آخري اپشن کلیک کوئ. ګورئ دغه سټپ بای سټپ چې زه مخ ته ځم دا اپشن وینئ دلته چې غیر فعاله دي، دا ټول زموږ مخې ته راځي، دا ټول په عملي کېږي. راشئ کلیک وکړئ، دې ته وایي شئ سټپ بای سټپ میل مرج. لومړی وایي څه شی غواړئ جوړ کړئ. دا کوم دعوتنامه د انویټیشن لیټر دی، ایکسپیرینس لیټر دی، سرټیفیکیټ دی، څه شی دی؟ دلته نور نومونه نه لري ډېر، خو لیټر دی، ایمیل دی، انولپس دی، لیک پوښ دی، لیبل دی چې دا اوس مو ویلې. موږ ورته لیټر انتخابو. لاندې راشئ لیکلی دی نیکسټ سټارټینګ ډاکومنټ، په دې باندې کلیک وکړئ. بل سوال دا دی چې تاسو چیرې فایل څه شي نه غواړئ یا کار واخلئ. یوز د کرنټ ډاکومنټ، فیلي ډاکومنټ نه کار اخلئ، سټارټ فرام ا ټمپلیټ، کوم بل ټمپلیټ راځي دلته سلیکټ ټمپلیټ کې یو بل ټمپلیټ انتخابوئ، صحیح دی. او که سټارټ فرام ایگزیسټنټ ډاکومنټ، او که یو ځای کې ډاکومنټ تیار ثبت لري هغه نه کار اخلئ. مثال زه غواړم سرټیفیکیټ جوړ کړم شاګردانو ته، دا خو خالی صفحه ده، سرټیفیکیټ نه دی. زه بل ځای سرټیفیکیټ تیار لرم، غواړم هغه څنګه کړم؟ راوایې اخلم. نو څوم اپشن سټارټ فرام ایگزیسټنټ ډاکومنټ، راشئ اوپن ته، ورشئ خپل سرټیفیکیټ پیدا کړئ. مثلا ما سرټیفیکیټ جوړ کړی ډیسکټاپ پر مخ، دلته یو دی د څه په نامه دی؟ سرټیفیکیټ په نامه دی، صحیح دی. دې ته به وایي اوپن. دا یو سرټیفیکیټ چې ما جوړ کړی تیار ډیزاین دی، جوړ دی، خو
د یو نفر لپاره دی فعلا زه غواړم 50 نفرو ته 50 دانې همداسې سرټیفیکیټونه جوړ کړم نو څه کوئ دلته خو ډاکومنټ انتخاب شو راوشئ لاندې سلیکټ ریسیپینټس دی ریسیپینټس کې تاسو لیست ولیکئ د 50 نفره شاګردانو لیست باید ټول ذکر کړئ بیا هم تاسو ته وایي یوز ان ایگزیسټنګ لیست کوم لیست لرئ صحیح دی آوټلوک کانټاکټونه یې راخلئ لیست او که ټایپ ا نیو لیست که غواړئ یو نوی لیست هم د اوس شی کوي ټایپ یې کوي ما سهار ټایم کې یو لیست جوړ کړی و نو دلته راځم یوز ان ایگزیسټنګ لیست ته بیا وروسته راځم چیرته براوز چیرته و دا لیست د صفحې پر مخ ما د لیست په نامه ثبت کړی وینئ لیست ام ډي بي د ځینې انتخابوئ اوپن ورته وایه خو زه به همداوس تاسو ته یو لیست جوړ کړم را به شو چیرته ټایپ ا نیو لیست کریټ ته راشئ صحیح شو تر دې ځي دلته ډېر مشخصات دي که چیرې د یو نفر مشخصات لیکئ ټایټل فرست نیم لاست نیم کمپنی 2 ادرسه دي سیټي سټیټ ډېر شیان دي دا ټول موږ ته په درد نه خوري ځکه په سرټیفیکیټ کې وګورئ څه شی موږ ته یو ضرورت دی نوم دی صحیح دی بعض ځای کې تاریخ هم وي مثال د زیږېدو تاریخ وي د پلار نوم وي تخلص وي که هغه شیان ضرورت و څه شی چې دلته ضرورت دي تاسو به دلته اضافه کړئ فعلا زه څه ضرورت لرم نیم و لاست نیم بس خلاص یو بل کار به وکړو مثال انسټراکټر دی صحیح دی استاد دی د مربوطه شاګرد او بل څه دی منیجر خو عمومي دی ټولو دی خو انسټراکټر چې دی د هر شاګردانو مثلا فرق کوي 50 فارغین لرو په 500 کې شلو له یو استاد سره درس ویلی لسو له نورو سره نو دا به هم جوړ کړو خیراش کسټمایز کالمز ته دلته ډېر موږ موضوعګانې لرو دا به ټول څه کوي ډیلیټ یې کوي ځکه چې دا موږ ته ضرورت نه دی فرست نیم دی وي صحیح دی لاست نیم دی هم وي یو بل شی چې اضافه کړو استاد دی راځئ ات دلته ورته ولیکئ شی انسټراکټور ولیکئ صحیح شو انسټراکټور هم چې ولیکئ ته وایي اوکې درې موضوعګانې په دې سرټیفیکیټ کې مهمې دي فعلا اوس ورته وایي اوکې راشئ لیست مو ولیکئ 50 سل هر څومره شاګرد لرئ لیست باید ولیکئ د شاګرد نوم دی احمد دی صحیح دی تخلص دی احمدی دی انسټراکټور یې څوک مثلا انسټراکټور یې وحید الله ټاپ پریس کوي انټر ما پریس کوي بل نفر څوک دی حامد تخلص دی افغان استاد څوک امید بل مثلا څوک دی جمال دی تخلص څه دی تخلص رحیمی دی کوم استاد سره مثلا د هم امید صحیح شو بل دی څه کمال صحیح دی تخلص څه تخلص فرض مثال و څه صدیقی صحیح دی صدیقی هم د سره صدیقی دا کوم استاد سره و دی استاد سره بل شاګرد مثلا څه نومیږي یمان نومیږي د مثلا تخلص شی و د احمدی دی تخلص شی دی احمدی کوم استاد سره و وحید الله استاد سره 50 نفر هر څومره نفر لري ټول شی کوي ذکر کوي د ذکر صحیح شو دې ته به وایه اوکې لیست ثبت کړه چیرته ثبتوئ مثال یو لیست په خاص ثبت کړئ یو بل د لیستو په نامه په ډیسکټاپ پر مخ ثبتوم دا لیست کېدای شي بل ورځ بیا پکار شي صحیح لیست به در سره وي دې ته وایي سیف دا لیست دی هو هم دا لیست دی کوم یو کمول زیاتول هم غواړئ کولی شئ دې ته وایي اوکې لیست ترتیب شو جوړ شو راځئ ورته رایټ یور لیټر رایټ یور لیټر څه معنا ولیکئ نامه لیکئ سرټیفیکیټ لیکئ هر شی لیکئ رایټ یې کوئ رایټ باندې کلیک وکړئ خو موږ ته رایټ کړی دی لیکلی هم دی هېڅ مشکل نشته اوس موږ څو شیان لرو ادرس بلاک دی ګریټینګ لاین دی ادرس بلاک د سرټیفیکیټ کې نه کارول کېږي کې کارول کېږي هم داسې کارول شي بیا دلته لیکلي پریزنټ ټو چاته پریزنټ شوی شخص نوم به ورته ولیکئ دې ته ادرس بلاک وایي یا که چیرې تاسو نامه یو چاته لیږئ ټو چاته یې لیږئ د هغه نفر ادرس چې کله لیکئ هغه ته وایي څه شی ادرس بلاک اوس همداسې درته تشریح یاد کوي به تاسو کار کوئ در سره بل دی ګریټینګ لاین که بعضې لیکنو کې مو لیدلي وي لیکلي وي ډیار سر صحیح دی ښاغلی آقا خانم په دري پښتو هغه ته وایي څه شی ګریټینګ لاین که چیرې ضرورت و کوم ځای کې کلیک پې کوئ راشئ انتخاب یې کوئ دلته ډیر انتخاب کوئ ټو انتخاب کوئ یا لاندې راشئ انتخاب کوئ ډیر سر اور مارم دی ټو هوم اټ می کنسرن دا انتخاب وایي ستاسو خپل کار دی اډرس بلاک ته چې راشئ داسې کې مثال نفر دی احمد تخلص دی احمدي دا راځي په دې ځای کې نو کولی شي داسې کې اضافه کړئ کوم ځای کې د دغه مسټر لیکلی مثلا دا نوم ما لیکلی دی دلته غواړو اضافه یې کړو خو دې نه تېرېږو دلته راشئ انزرټ مرج فیلډ څو فیلډه موږ اضافه کړي وه 3 فرست نیم و لاست نیم و بل شی و انسټراکټر پریزنټډ ټو دلته څو شیانه ذکر کېږي 2 شیان یو نوم دی بل تخلص دی زه به دا نوم پاک کړم مسټر دی وي
دې کې کرسر کې دی راشي اول څه شی مرج کوي فرست نیم اول دې کې څه شی وي فرست نیم وي شپ لګټ کو چې ځای شي صحیح شو تر دې زی د ځکه لک فاصله ورکړي دلته بل شی مرج کو لاست نیم دی راشي د شاګرد تنظیم یې کوي منظم هر رقم څه جوړوي ګورئ دا تنظیمول دا نظم یو دانه تاسو تنظیموي نور ټول ته پام دې تنظیم اغراضي منظم بل انستراکټور استاد نوم کوم ځای ته راشي استاد نوم کوم ځای کې راشي مثلا دا انستراکټور سره راشي بیا برسره پر امضا پې کوي نو دلته راشي کرسر به کېږدئ یا مثلا لاړ شي انزرټ ته دلته به زه یو ټکس باکس ورته رسم کوم ټکس باکس نه لرو فعلا صحیح دی ټکس باکس به یو بل کار به وکړو زه دا بیخي کنسل کړم انستراکټور خو لیکل شوی دی که نه انستراکټور لاندې ولیکل شي د استاد نوم همداسې وي به ځای کې هی د ده سایز به لږ کوچنی کړو دا یو لاندې نه به کاپي واخلو کنټرول سی کنټرول وي څو دانې شي 2 دانې د انستراکټور لاندې د چا نوم ولیکل شي د استاد نوم دا انستراکټور به پاک کړئ کرسر به همدلته کېږدئ بیا به راشئ میلنګ انزرټ فیلډ کوم فیلډ اضافه کړو انستراکټور هلته څه شی ولیکل شول انستراکټور نه راځي انستراکټور نوم بیا راځي دا اوس نمونه ده په دې شکل د منیجر مثلا منیجر عمومي دی د نوم تیار معلوم دی دلته به مخکې له مخکې هم د اوس ورته ولیکو مثلا منیجر دی څوک دی منیجر دی مثلا څوک دی منیجر دی پوپل منیجر څوک دی capital letters منیجر دی مثلا پوپل همداسې راځي یو شی ولیکئ مهم نه دی منیجر خو عمومي معلوم دی خو انستراکټور د هر شاګرد فرق کوي دا مو تنظیم که منظم شو اوس ورته پریویو یور لیټر یا دا نه پریویو که څنګه راځي کلیک پې وکړئ که چیرې پریویو کوي په دې شکل راځي مسټر احمد احمدي سر خلاص شو انستراکټور ته راشي څوک د استاذي خپل راغلی منیجر معلوم دی دا پریویو شو که چیرې بیا هم کوم هغه پکې لرئ تجدید نظر لرئ کوم ځای کموي زیاتوي یا مثلا د دې سایز ډېر غټ دی کولی شئ سایز یې څنګه کوي سایز یې کوچنی کوي موقعیت یې تغییر کوي صحیح شو دا د یو نفر تنظیم شو منظم شو کوم مشکل نه لري اوس غواړم 500 نفرو ته دا سرټیفیکیټ فاینل شي نو څه کوئ لاندې راځئ ورته کمپلیټ د مرج د مرج شی کا کمپلیټ کلیک پې وکړئ پرنټ چاپوي او که فعلا هر یو لپاره جدا جدا یو ډاکومنټ اضافه کوو یو صفحه چاپ نه لرو فعلا یې اضافه کوو دانه دانه هر یو ته یو سرټیفیکیټ جوړو کلیک پې وکړئ د ټولو لپاره یې جوړوئ کارن ریکارډ دغه فعلا چې احمد احمدي فقط دې لپاره یې جوړوئ او که فرام له اول نه تر لسمه له اول نه تر 50 کوم یو ته غواړئ ورته یې ټولو ته جوړو دې ته یې فقط وکړئ اوس وګورئ څو نفره مو درلودل 6 نفره شپږ سرټیفیکیټ په یو ډیزاین په یو فارمټ جوړ شو فقط څه شی فرق کوي د ده نوم وګورئ څوک دی مستر احمد احمدي دا بل څوک دی څه شی مو چې لیست کې لیکلي مستقیم راځي استاد ته یې وګورئ خپله تغییر شوی بل نفر څوک دی جمال دی ډېر ښه منظم تخلص هر څه راغلی استاد هم راغلی هر څه معلوم دي دا بل شاګرد شو دا بل شاګرد شو او دا یې هم بل شاګرد دا آخري نه ده راغلی ځکه چې دا موږ پاک هغه ما خپل نوم لیکلی او هغه هم پاک د آخري خالي پاتې نو په دې شکل تاسو کولی شئ 100 نفرو ته تاسو سرټیفیکیټ جوړ کړئ د کنټرول پی پرنټ کوي هر یو ته جدا جدا شی پرنټ کړي سرټیفیکیټ